آیا په لیټر باندې د عیسیانو شابلون کول کیږي که نه کیږي؟ راځئ نن دې موضوع باندې وغږېږو. کیدای شي ډېره سخته وي، خو که یې طریقه زده کړو ډېره اسانه ده. نن په لیټر باندې د مختلفو عیسیانو شابلون کوو، هغه هم په همکاره شابلون باندې او یا په دا شابلون باندې، او یو چې دی همکاره دی، معنا د هر ډول عیسیان لپاره کار کوي، که سپیو وي، که هارد وي، که نورې میده عیسیانې وي، نو ټول ته کار کوي. او یو داسې شابلون دی چې مخصوص د یوې عیسۍ لپاره جوړ وي، بله عیسۍ په هغه خانې کې کار نه کوي. په دې شابلون کې بیا مختلف ځایونه ده، مختلفې جالۍ شته چې په هغه جالیو کې بیا هغه مخصوصه عیسۍ چې د هغه عیسۍ دپاره جوړه سوې هغه ته کار کوي. په دغه باندې کار اسانه دی، خو په دغه باندې لږ کار سخت دی. بیا هم دا بهتري بیا دا ده چې د هرې عیسۍ دپاره کار کوي. ځینې داسې عیسیان چې په دغو شابلونو کې چې دی خانې نه پیدا کېږي، نه یې د دو دپاره جوړې سوي. مثلا لکه د چینایي موجود لبنان ده، دا عیسیانې چې دي میډیاټک، د دو دپاره مخصوصه چندانې نه پیدا کېږي. راځو د دو دپاره او بیا د همکاره څخه کار اخلو. خو په ایډګن باندې ډېر زده ده دا طریقه کولی سي. بعض ته سخته وي، بعض ته اسانه وي، خو په لیټر باندې فکر نه کوم چې ډېرو خلکو ته زده وي. نو نن یوه اسانه طریقه در ښیم چې په لیټر باندې وکولی سو عیسي شابلون کوو. ډېره اسانه، تر ایډګن هم اسانه طریقه ده. راځو اول یې د دغه موجي تلیفونانو عیسي ده میډیاټک، په دې څه شروع کوو. که مو عیسي پاکه کړې وي، خو هم ښه خبره ده که عیسي راپورته کړو، څه زاړه لیم پر پاته وي هم پروا نه کوي. د هغه خلکو دپاره چې تازه یې په کار شروع کړي او تازه دا غواړي زده کړي، بهترینه طریقه یې دا ده چې لیم یې مه پاکوئ. ځینې مشکل نه لري، هېڅ مشکل نه لري، پروا نه کوي، نو دا دې ورباندې. نو دلته په جالۍ کې دا ښه صحیح برابرېږي. او د غالب دپاره بعضې پرسفروشیان غالبان لري، خو ډېر په قیمت اندازه یې ورکوي، قیمت یې ګران دی، خو چندانې کار هم نه کوي. بهترین شی چې د عیسیان دپاره ما تجربه کړی دی، دغه د ګیلاسو لبړ دی. د ګیلاسو د پریس لبړ چې دی، دا بهترینه ښه شی دی د غالب دپاره، دا ښه کار کوي. که چیرې دا ونه لرئ، بیا دستمال کاغذ هم ښه کار کوي. 3-4 لایې سي، تر عیسۍ لاندې ایښی سي، وروسته جالۍ پرې ایښی سي. نو په دې کې بیا دوې طریقې دي. که د دغه طریقې څخه کار اخلو چې لیم یې نه پاکوو، خو ډېر اسانه دی. را اخلو یې شابلون صرف دلته چې پر برابر کړو، هغه خپله ځان سره سموي پر خانو باندې. زه به لږ زوم کړم، ګوره خپله ځان سموي. که مو لیم مکمل پاک کړي، بیا لږ په تکلیف. او کم خلک چې بیا ورسره عادت نه دي، تازه شروع به کوي، د هغو دپاره بیا بهترینه طریقه دا ده چې دلته یې سم کړي ورباندې. چې سم یې کوي، بیا دلته د کاغذي پلستره څخه کار واخلي. د دې پلستره څخه که عیسي پاکه وي، خو هغه چې دلته کښېښوئ پلستر ورباندې، پلستر چې مو دلته کښېښوئ، دلته یې بیا په ګوته داسې ورته سموو. که عیسي لیم ولري د ځانه، هغه پر خانو باندې خپله ځان برابروي. ته یې برابره کړو، وروسته پلستر یې کړو. د دې خوبایي دا ده چې دغه پلستر د عیسي ټینګوي پر دا شابلون باندې. کله کله د چې لیم ورکوو، دلته لوند لیم نه ښویېږي عیسي، بیا ډېر اسانه کار کوي. دلته خو مو لیم ورکړي، دلته مو عیسي ټینګه کړه پر شابلون باندې. اوس راځو لیم ورکوو، چې څنګه لیم ورکوو. لیم مو باید تازه وي، داسې نه وي چې سر یې خلاص یې وتلی یا خاوره ورغلې. او اکثره عیسیانو دپاره د 183 سانتیګراد لیم چې دی، دا بهتره دی د معمولي کوچنیکو عیسیانو دپاره. او د سپیو دپاره بیا 230 یې صحیح دی، ولې هغه ګرمېږي او ځان یې لګوي. د دوی عیسیانو دپاره دغه لیم صحیح دی. لیم به ښه پر عیسي باندې هوار کړو.
په کافي اندازه لیم ورکړئ چې یوه خانه یې پاتې نه وي. کار باید یو وار سي، که 2 واره ته پاتې سي بیا د مشکل سره مخ کېږي، کار یې ډېرېږي. بیا کله کله یوه پایه ډبله وي، یوه پایه نرۍ وي. وروسته راځو د ټلیفون د ګیلاس څخه استفاده کوو. په دې وجه په لیټر باندې دا شابلون چې دی دا پاړسوب کوي یا سوځي، نو هغه پایې بېرته خرابېږي. د ګیلاس څخه استفاده کوو. ګیلاس به دلته په ریسي باندې سربېره کښېږدو پر شابلون چې کوم برابر ریسي ده، او په پنس باندې به یې ګیر کړو. د لیټر حرارت که ډېر وي که لږ وي خاص توپیر نه کوي، صرف کار د سرعت ورکوي. خو که څه لږ ښه دی، په دې خاطر چې کله کله بعضې ګیلاسونه کیفیت هم کمزوری هغه ماتېږي. خو حرارت که یې ډېر سي بیا مات سي. نو راځو د لیټر څخه استفاده کوو. ښه اسانه پر دغه حصې باندې صرف سره څرخوو یې. باید مستقیم ونه درېږي لیټر. ګوره کله چې مو لیټر ایسته کوئ لږ ګیلاس ته داسې تکان ورکړو، لږ یې سره ښورو. کمې پایې چې د ایسي د ډېرې کښېښودل سوي هغه سره یو میزان سي، اندازه سي سره. لږ ګیرېږو چې ګیلاس سوړ سي، په دې خاطر ګیلاس خپله ګرم دی، هلته لیم باید وچ سي. که ګیلاس فوراً پورته کړو شابلون وپړسېږي، بیا بېرته پایې خراب سي. کوښښ وکړئ یوه خوا ته یې داسې کش کړئ چې سړې خوا ته ورسېږي. دا ټوله ایسي یو میزان راغله، ټوله پایه. نو دا بله خوایي هم لري چې دوهم وار حرارت نه غواړي، چې یو وار یې ټینګ کړو بیا دوهم وار حرارت ورکړو. دا خو د همکارس ټوله پایې ده. که یې وروسته بیا راواخلو په برس او ټینرو باندې به دا ایسي ښه پاکه کړو. کمې پایې چې اضافه دي هغه ټوله ایسته کېږي. ټوله پایې یوه اندازه، نه یوه غټه نه یوه کوچنۍ. ډېره د سرعت طریقه ده دا، ډېر ژر کېږي او ډېره اسانه طریقه هم ده. خو پر دې باندې تر دستمال کاغذ هم ژر کېږي، دغه د ګیلاس پر لبړ باندې. ولې دا داسې دی چې کښېښودل کېږي لکه غالب داسې ورته راځي. نو اوس راځو پر همکاره نه پر ساده باندې چې مخصوص د یو ایسي دپاره، پر دې باندې هم دا طریقه ده. خو دا نازکه د چارج ایسي ده. د ای 14 یا 21 اس او ای 13 دوه ټلیفونان شته. د دې ایسي دپاره مخصوصه خانه شته په دغه شابلون کې. راځو د دې څخه استفاده کوو. شابلون دوه مخه لري، یو مخ چې دی ساده دی، لیکنې او شی نه لري، او یو مخ چې دی هغه ماډلونه او لیکنې لري. نو ایسي چې ده پر دغه مخ باندې موښلول کېږي، که په همکاره کې او که په داسې مخصوصه شابلون کې. ایسي همیشه باید پر دغه مخ باندې لګولی سي، دغه چې لیکنه نه لري. دلته بیا ښه صحیح ورته برابره کړو. که په دا رقم کې مشکل ولرو نس برابرولی، بیا شابلون راواړوو، ایسي پر دې خوا ورته وموښلوو داسې. نو که مو داسې وموښلوله بیا چسپ ورکړو، خو ډېره اسانه طریقه ده. که چسپ ورنه کړو مشکل نه لري، خو چې تر مځکې پورې یې ورسوو. د دې دپاره چې اوس چسپ نه لري شاته پلستر نسته ورباندې، یو داسې شی باید دلته کښېږدو تر څو چې موږ یا لیم ورته را اخلو یا یو بل شی را اخلو، باید هېر سي. که هر شی وي فرق نه کوي، دغه نیسي چې ونه ښویېږي، داسې یو شی کښېږدو ورباندې. شابلونونه چې دي ډېر نه مصرفوي، صرف هغه اندازه مصرفوي چې موږ په کار لرو د ایسۍ دپاره.
کوشش وکړئ خانې یې ښه صحیح ورته دقیقې د حصې ده چې یوه کوچنۍ او غټه رانه شي. لږ به په ګیلاس باندې داسې سره هواره کړو. وروسته ګیلاس راخلو. فرق نه کوي د دغه شیشه‌یي ګیلاس کټوله پر دغه شابلون باندې وي که یوازې دغه منطقه په وپوښو چې حصې ده ورباندې. اوس راځو په لیټر باندې حرارت ورکوو. خلاص ډېر وسه. اما په هیټ ګن باندې کله کله وخت ډېر نیسي. که بغیر د ګیلاس څخه په هیټ ګن باندې استفاده کوو ډېر احتیاط غواړي چې شابلون کله کله په هیټ ګن باندې هم پړسېږي. بیا اکثره شابلونونه بدل وي، اصلي نه وي. نو دا طریقه په بدل شابلون کې هم ښه کار کوي. صرف په ګیلاس لږ وښورو، تکان به ورکړو چې هغه پایې سره یو میزان شي. چې حصې راکاږو څنګه د ځینې راکاږو چې حصې ته ضرر ونه رسېږي. ولې دا حصیانې چې دي ډېر نازکې دي او په ماسې باندې خرابېږي. لږ به شابلون داسې کوږ کړو چې کوږ مو که حصې یو بغل پورته کېږي. داسې اسانه پرې ځینې رایسته. اوس به دا هم په ټینرو باندې پاک کړو. ډېره اسانه طریقه ده. ملګرو که مو ویډیو خوښه سوه درسره لایک یې کړئ. که هم کوم پوښتنه یا نظر راته درلودی په کمنټ کې خامخا ولیکئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.